چېرته روان یې؟ تی بیا چیرې ځئ؟ اډه کې بیا چیش کوئ؟ وعلیکم سلام. دا دی بل راغلی حاجي خدای دې راوست. مصطفی 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 زرنزور ددوا مصطفی مصطفی استاد دریم گدا مصطفی مصطفی زرنزور ددوا مصطفی مصطفی. السلام علیکم. سهار وخت دی. د نن ویلاګ ډیر خوندور به وي انشاءالله. ډیر کارونه دي، د ایف ډبلیو ایف کارونه دي، منظرې ته ځم، د منځکي څو ځګیان دي هلته ځمه. نو ښه خوندور ویلاګ دی، درځئ. بیټرۍ مې هم راواخیستلې د نن د سهار په ټیم کې. انشاءالله 3-4 ویډیو به جوړوم. اوس اول دا دی روان یم منظرې ته. هلته یو مسجد دی چې د هغه ویډیو الحمدلله ما جوړه کړې وه چې هغه باندې ډونیشن هم راغلی، بیا کار چالو سلو. اوس الحمدلله کار د چته پورې رسېدلی دی. نو بله ویډیو جوړو چې د الله نازولې د هغو لپاره، د هغه مسجد لپاره ډونیشن راواستی. نو د هغه سره به ویلاګ هم چې د منظرې ویو به هم تاسو ته در ښکاره کړم. دوی هم سهار وختي دا دی راوتلي دي، لمر هم دا دی ماشاءالله راوختي. ډېر خوندور، ډېر خوند کوي. دغه ژوند چې دی ډېر مختصره دی. اوس به زنده یم، سیکنډ بعد به خبرېږي وایي پلانی دا دی مړ سو. پرون مې یو پوسټ لیدی ډېر ښایسته ځوان و، د چمن د بشیر خان نومېدی، چې وایي توپنچه یې سبا کوله ټک ځین سوی دی او ټولۍ په ده کې خپله نښتې ده چې د هغه له وجې د خوراکي د دې دنیا څخه سترګې پټې کړلې. الله دې هغه دنیا ور ښایسته کړي. نو ژوند هم د هغه دی چې انسان په ژوند کې یو بل مسلمان ته ګټه ور ورسوي، یو فایده ور ورسوي. د مرګه بعد بیا که هر څه په دې دنیا کې ته پرېږدې، هغه تعالی په ګټه نه درځي. ته مې زړه ته سکون، ته مې روح ته ژوندون، ته مې زړه ته سکون، ته مې روح ته ژوندون، زما یم پر تا. دغسې دی د ډب کراس، ډب خانزۍ پکشنی بازار. دغه کلي ته ګولایي وایي. د ډبه بعده بیا دغه کلی راځي. د لیم پکشنی بازار دی، دوکانونه کې جوړ سوي دي، خو سهار وختي دی نو اوس رش لا نه دی کې جوړ سوی، بند دي دوکانونه. زه بیا د ډبونې څه ویو در ښکاره کړم. زموږ په علاقه کې خو د سیبو سیزن ختم سو، خو بیا هم هغه دا کم ګلو ورته وایي، دا لا بیا هم ایسه سته. نو سهار وختي زه خو همیشه سیب خورمه. د دې دا فایده ده چې د سیب خوړل کېدو د سهار وخت چې د دې څخه د انسان زړه مضبوطه کېږي، سختېږي. مثال په دا باندې زه خپله سهار وخت سیب خورم. نو زه به سیب وخورم. کومې مدرسې له ځې؟ ښه. ای دا ډبو کې مې چیش راخیستې؟ ډبه کې مې چیش راخیستې؟ مازدیګره پورې هلته یاست؟ ښه، ماشاءالله، شاباش. دا دی د قوم مستقبل. سهار وختي دا دی سبقله روان دي. بس یو محنت والا خلک وختي راپورته کېږي، یو دا راکسه ماشومان موږ هم پکښې نیولي ورور سهار وختي راپورته کړو.
زه خو اکثره سکول څه پټېدلم ماشاءالله ډېر ښایسته ویو دی دا د ابراهیمزی کلی دی دې سیټ ته هم درختې دی هغه سیټ ته هم درختې دی ماشاءالله دا دی د بیا سهار وختي سکول ته روان د بس په انتظار دی هلته په د ابراهیمزی کې شاته اوس یو مسجد تیر سولو مسجد مې ویل دی یو زوړ یاد مې ورته تازه سولو یو څو کاله مخکې یو 4 کاله مخکې به په تبلیغ باندې د موږ ټوله کوچني ولو بس د سکولونه چټۍ سوي ولو ټوله په تبلیغ باندې راغلي ولو دلې یو مسجد ولو نو هغه مسجد باندې کلی یوه وړې ولې واره یو ور واستې بیا بل ور واستې بس بیا یو شپین ږیری راغلی روزه هم د بس ټیټه ګاپه کوي ما په دغه بس اچانک مې ورته وویل ما ولې عجیز ما به خیال ستا روزه نه ده چې دومره ډېرې ګپې کوې ګایېږي نو بیا د مسجد را خلاص کړي دا 3 ورځې مې تېرې کړې بس هره ورځ مې وایي فضل ما ته وایي ستا روزه نه ده دا قسم ګپې کوې بس پیغمبرونه بیا راکول دغه چې دی د ابراهیمزی د کلي بازار دی ماشاءالله ډېر غټ بازار جوړ شوی دی زه مولوي صاحب وعلیکم السلام چېرته روان یې رمزۍ کې چشکه منظرۍ کې چشکه کوم مدرسه ده حفیظمنان پر روډ ده که د روډ څلیر دی دا د سهار وختي مدرسې له روان بس شاباش سبقان وایست مولوي صاحب مخته بل مولوي صاحب ناست دی ته شاته کښېنه ستړی بس وعلیکم السلام جوړ په خیر څنګه چی روان یې مولوي صاحب کومې مدرسې له تیمور صاحب ښه ماشاءالله سهار وختي دوه ثوابونه خو مې نور وګټو دا خو هم غټ ثواب دی یو مسلمان لارې راواخلې او بل راسمې سو هغه لاس نه کړي راکنې هغه مې هم راکړي دا دی بس هم سهار وختي روان دی ګرده محنت والا خلک ګرده سهار وختي دا دی ګرځي ستا کور چیرې دی زما کور زما کور په منځکي کې دی ژوندون د دنیا به قربان کم لتا دا ژوندون د دنیا به قربان کم لتا ته مې زړه ته مې سا مصطفی مصطفی خدای دې قدر وکړي دا حافظ دا د مولوي صاحب میشوه کې ماشاءالله ډېر ښایسته مدرسه کې سبق وایي دا ډرون ویو کې بیا تاسو کتی شئ خوندوره مدرسه ده ماشاءالله دا دي دوه دانې نور راغله تی بیا چیرې ځئ اډه کې بیا چشکه وایي وعلیکم السلام اډه کې چشکه دی بیا سکول وایي دی بیا سکول له ځي همیشه دا سویم ثواب سو مولوي صاحب سلرم سوه یا یو تسویه یو بل سو یو دریم سه دی دوه سلرم د دې ثواب کوم ثواب دی هغه کوم راوښود څه ثواب دی رامیلاو الله بیا کوم اجر راکړي شاباش بیا نو صحیح دی دا څنګه جهاز و دا جهاز دی ورځ لیدلی یو که سر چی شو دا هلیکاپټر دی مولوي صاحب ته هم نه دی لیدلی دا التکه ده هغه افغانستان کې سیالوتلی نو نه مولوي صاحب دا التکه لیدلې ده نه دا نور دا التکه لیدلې ده خیر اوس مې دا ولیدله اوس دا دی رسېږو د منظرۍ کلي ته دا دی بل راغلی حاجي خدای دې راول وعلیکم السلام ستړی اوسې حاجي ته چیرې ځې منظرۍ له ځې اډې له دا دی حاجي صاحب بیا د منظرۍ اډې له ځې اوس به دې ورسو حاجي مولوي صاحب ډېر بختور دی خاص د مخ سیټ یې نیولی دی دومره خلک شوسولو رالو کښېنستلو خو مولوي صاحب دی د مخ پر سیټ ناست مخ ته سیټ څه نه شوی کېږي نو دی اول د ګور د اول دی راختلی عاجزګی نسته کنې ته مې هم بیولې دغه غونډۍ پر سر باندې یو قبر دی
په کوچنیوالي به موږ تازګیله راتللو د دا غونډۍ لاندې به اوبه هم را روانې ولې حاجي دغه قبر د چا قبر دی دا زید نیکه ورته وایي کوم نیکه زید نیکه دا اوبه چې پخوا به د لاندې را روانې وي هغه اوس کاریز اوبه ولې هغه دا د کوم زګي نیکه دی دا قبر څه دی دا د ډېر پخوا څه دی دا دی اوس د منظرې بازار هم دا دی راورسېدی دغه بازار دی ډېر پخوانی بازار دی مشهوره بازار هم دی د بندې څه به ویو در ښکاره کړم دا دی مولوي صاحب دلې شوه کېږي حاجي صاحب ته هم دلې شوه کېږي تی چیر شوه کېږي دوی بیا لاندې شوه کېږي دوی به هغه ځای پورې ورسوه شوه کېږي ورسې شوس دا دی دوی هم شوسله وای بیا راله کوئ شه سهار یې کوي که ماښام دوایي کم ټیم دوایي راله کوئ نستبل ستا مثال لکبل یہ مشال دا یاسین تا توحا مصطفیٰ مصطفیٰ دا دی الحمدلله را ورسېدلم هغه مسجد له څنګه یاست درځم دا ملایان دي دلې مدرسه وایي دغه مسجد هغه دی او دلې د کوچنیان سبقان کې وایي دا دی راورسېدو بس به مولوي صاحب سره میلاو شو پای کې څنګه مولوي صاحب طالب جان یې که مولوي صاحب طالب جان یې السلام علیکم جوړ بخیر سړی مستې نو ما درته ما د سهار وختي درځم جوړ بخیر څنګه سلامت تکړه اواړه دی خو کیسه کوي پر چای لګیاست موږ ناشته کول څنګه یاست ښه یاست دا لرې اکشره یا چې ما تکلیف مه کوه څنګه یاست الحمدلله چې مې وکړه یو څه پاته دی دا بخښېږدو بیا به وخورو وار د مسجد ویډیو جوړه کړمه سبقان هم چالو دي دا مسجد دی کار پر روان دی نو واره د ویډیو جوړه کړم یم سیما گناہگار د دیدن طلبگار یم سیما گناہگار د دیدن طلبگار یو نظر کا عطا مصطفیٰ مصطفیٰ الحمدلله دلې خو ویډیو مې جوړې کړلې د الله نازولي به خپل ډونیشن والا راوس مولوي صاحب اوس ولاړ الله تعالی دې مل الله تعالی دې هر قدم د نیکۍ په تاریخ کې در شمار الله دې ټول مسلمانان ته الله دې خصوصا وتا ته الله دې مس دعا یې کوئ اوس دا دی زمه برته منځکي ته هلته د مفتي صاحب مدرسه ده بیټریان چې مې راخیستې دي هغه ورسوم خدا حافظ مولوي صاحب سکیلې مې څه کړلې جیبونه ګوره د شانو ډک دي یا انشاءالله شام مې ګرده راواخلو ناوختم سلو پلار بم ښه ټیټ راله بخښه شوي چې بیا څه سولې لسو بجو له ټیم رسېږي ځان ور ورسو ور د بیرشیانې سیمې ور ورسولې مدرسې له نو بیا به انشاءالله ځان ور ورسوم دا د ابراهیم ځای له خو راورسېدلم دا د
کلی دی دغه ناوران ډېر پخواني ناوران دی 2 ناوره دي په ګرمي کې دلې به زه واره وار راکللم لمبېدلم دا زما یار راملا دی ډېر بې وفا سړی ولې ورک یې یا د کومه خوا ورک فضله ته ورک ولې نهال نهوال نه پوښتنه بس نو ته دا چمنه کوه ګزه پر موږ ای داروخان یې څه کړی داروخان خو نو په کراچي کې دی اوس به راشي دا زمې ده وچې روان کلمال څه کار تامي زړه ته سکون تامي روح ته ژوندون تامي زړه ته سکون تامي روح ته ژوندون زما یم پرتا مصطفی مصطفی زرم مصطفی دا د مفتی صاحب مدرسې له خو راورسېده دا د مفتی صاحب مدرسه ده دا څنګه شی مفتی ما ګزارې واورېدل دلې مو نه ده سړی دا څه شوي د باندې وزه ته ویلې هغه د ټارۍ ویلې جوړ په خیر څنګه شه ټیټ یې دغه د الله یو نازولي د داستي مدرسې لپاره څه جوړ په خیر څنګه بیرشیانې راکړي دي دا وخت یوه دا سو ده راسه راسه یې وخت دلی حافظان سبقان کې وای ماشاءالله دلی دغه کې حافظان سبقان وای سو حافظان دي ټوټل 240 حافظان دي وشنیو کلاس دی دغه مسجد او د مدرسې د ډونیشن لپاره ویډیو زه په پټه جوړوم مفتی صاحب ته ما بار ویلي خدای ویډیو نه جوړي دا کارونه ټوله ولاړ دي نو نن په پټه ویډیو جوړوم د سر نه دی په خلاص دا مسجد باندې کار ولاړ دی په دې کې د رنګ د بجلی مسلو د دا شانو د ډیر ضرورت دی او دلې باترومان جوړ شوي دي چتو دا کارونه پر ولاړ دي کم سے کم RCC باترومان دي 50 لک روپۍ تقریبا خرڅ کوي سو یې جوړ کړي دي نور دغسې ولاړ په دا باترومان باندې تقریبا 10 لک روپۍ زینکللي دي چې نور هم ډېر خرڅ کوي او مفتی صاحب سره زما دغسې ناسته ولاړه ده ده ماته دا ویلي دي چې په دا کار کې هم زه اوس تقریبا 4 لک روپۍ قرضداره یم ویډیو دی نه جوړی د ویډیو خلاف دی چې دا پټ جوړوم مصطفی مصطفی ساده دریم گدا مصطفی مصطفی درم سر دبا مصطفی